السلام علیکم، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو خپل د علي بابا اکاونټ پاسورډ چینج کړو. یعنې موږ سره علي بابا اکاونټ دی او د پاسورډ یا قوي نه دی یا بل څه مشکل دی، نو زه غواړم چې د دې پاسورډ چینج کړم یا هم بل چاته زده دی. نو تاسو شک لرئ نو د دې لپاره څنګه کولی شو دا پاسورډ چینج کړو. تاسو به خپل اکاونټ راخلاص کړئ او په یاد ولرئ چې همیشه چې خپل علي بابا اکاونټ په دوه ځایو کې راخلاص نه کړئ، دوه موبایلو کې راخلاص نه کړئ چې اکاونټ در باندې بندیږي، او نه هم بل چاته خپل د علي بابا اکاونټ پاسورډ یا څه په اړه باندې بل چاته ووایئ. نو تاسو به راشئ دلته ما علي بابا ته او سیټینګ باندې به کلیک کوئ، وروسته له هغې نه دلته چینج پاسورډ. کله مو چې چینج پاسورډ باندې کلیک کړو نو چې ستاسو اکاونټ چې په نمبر باندې جوړ یا ایمیل باندې جوړ یا بل څه باندې چې جوړ وسي، نو دلته به هغې ته کوډ لاړ شي. دلته به تاسو ګیټ کوډ ووهئ. کله مو چې ګیټ کوډ ووهو تاسو ته به ووایي چې په 15 ثانیو کې به تاسو ته هغه کوډ درشي. هغه کوډ به تاسو راواخلئ، دلته به یې اټکئ. زه نو ځم جیمیل ته او دلته هغه ویریفیکیشن کوډ به اوس ماته راشي او زه به هغه دلته اټکم. نو منتظر کېږم تر څو ویریفیکیشن کوډ راغلو او دا ویریفیکیشن کوډ چې دی 250 نو دا به تاسو څنګه کوئ، دلته به یې اټ کړئ 250 نو تاسو به څه وکړئ، دا به څنګه کوئ. کله مو چې زه ووتلم وبښئ، نو تاسو به دلته سیټینګ ته راشئ، چینج پاسورډ باندې به کلیک کوئ. کله مو چې دلته چینج پاسورډ باندې کلیک کړو، ګیټ کوډ باندې به کلیک کوئ. ګیټ کوډ هم چې واخیستو، سیکریټي تاسو ته به ویریفیکیشن کوډ راشي، هغه به دلته اټ کړئ. وروسته له هغې نه به تاسو ته راشي چې انټر نیو پاسورډ، تاسو به نیو پاسورډ ووهئ، بیا به یې کنفرم کړئ او سیو به کړئ. وروسته له هغې نه به ستاسې پاسورډ د علي بابا اکاونټ پاسورډ چینج شي.